جریج په مانځه ولاړو مور را لغږ وکړو جریج جواب ورنک په مانځه ولاړم د رب سره مناجات کوم بعضې روایتو کې راځي 3 کرته مور آواز وکړو د جواب ورنکو بس مور وی اللهم لا تمیت خدایا مې مړ کې تا هغې پورې چې دی وویني وجوه المومسات خدایا چې د زیناکارو ښځو مخ دې ورته نه ایښوی خدایا د هغې پورې مه مړ کوه خدایا الی مړ کې چې د زیناکارو ښځو مخ وویني خدایا د هغې نه مخکې مه مړ کوي بس مور خیره وکړله درج شوه دا خیره دا داسې مه وایه ښه بچیه دی د کوره را روان یې ور به داسې په تیزه ووایي مور خیرې کوي دې پسې زه وایي کوه وایي کوه په تیزه یې کوه دا خیرې درج شوي دي دا لیکل شوي یو پړق به سکې یو گزار به سکې خو چې کله وي ته ګرځې څنګه چې د مور خیرې در پسې شاته پرتې دي د جریج په شان عبادت گزار چې په مصله به ولاړو او مور چې خیره وکړله وي هغې پورې خدایه مه مړ کوي چې د څو پورې دې ورته د زیناکارو ښځو مخ نه ایښول بس خیره لاړه درج بله ورځ زنانه وه شپونکي نه مطالبه د زینا وکړله بعض روایتو کې راځي ولې جریج نه وکړه د انکار وکړو شپنکي سره یې زینا وکړه د هغې نه یې بچې پیدا شو خلق ورته دا بچې کوم ځای وې دا د دې جریج نه دی دا د عبادت گزار چې دی دا د ما سره زینا کړې وه خلق راغې عبادت خانه ونړوله زور ظلم زیاتې او داسې وکړو 2 رکاته مونځ یې وکړو دا کار ما نه دی کړی خلق وې کړی دی بس او داسې وکړو 2 رکاته مونځ یې وکړو ورشه هغه ماشوم راولی یو دې ماشوم په غېږ کې خبرې کړي ښه د 40 ماشوم کم ماشوم چې د دې زنانه پیدا شوی هغه راولی ماله چې هغه ماشوم یې والا راوستو جریج ورته وایي من ابوکا وایه بچیا پلار دې څوک دی شابه وایه شابه خبرې وکړه په ما تهمت د زینا لګېدلی دی قال الراعي هغې ماشوم وی پلانکې شپونکې زما پلار دی خلق راغونډ شو جریج نه معافي غواړي حضرت ته خو ډېر د الله ولي وختلې چې بچي ته یې وې من ابوکه پلار ښیه بچي په 40 کې وې پلانکې شپونکې مې پلار دی خلق راغونډ شو مافیانې غواړي تا له د سرو زرو عبادت خانه جوړو نه بس دا ما ته مور یو ورځ خیره کړې وه زه په مانځه ولاړو ما ته مور ویلي چې هغې پورې د خدای مه وجنه چې څو پورې د زیناکارو ښځو مخ نه یې لیدلی بس هغه معامله را سره وشوله چې د جریج په شان عبادت گزار چې د هغه عبادت بني اسرائیلو کې مشهورو د هغه په باره کې د مور خیره قبلېده ته ورته صحیح